دا عرفی نهم ذو الحجة پورز دعا خ قبلی، دا عرفی پورز دعا خ قبلی، او دی مناسب وقت سر دا خبر دل تراله. دا عرفی ورز نهم دا ذو الحجة گوره دا وضاحت وسر شوید، یعنی دا دی میشتی نهم تاریخ دا عرفی ورز. اوس دیسی کیدیشي چې یو ملک کې سپومۍ د سعودي عرب د لیدو نه مخکې لیدی شوي او یو ملک وروسته ولیدی شي، هلته نهمه ذوالحجه دا د عرفات ورځ ده، ځکه چې عرفات ته ورځ داسې معلومول چې حاجیان په عرفات ولاړې ده، خو نن سبا موږ ته پته لګي ځکه چې موبایل راووتې او دا قصې راووتې خلکو ته پته ولګي حاجیان په عرفات کې دي. یعنې د نږدې وخته پورې دا چا ته پته لګېده چې سعودي عرب کې حاجیان په عرفات کې ولاړ دي او که نه دي ولاړ. خو هر ملک کې به خلکو میاشت حسابوله داسې چې راول میاشت به ولید سپومۍ بس د دغې نه به ورځې حسابول شروع کړو. وایي نهمه جي دا د عرفات ورځ ده، نهمه دا د څه ورځ ده؟ د عرفات ورځ ده. دا حدیث به ووایو د دعا خبره به وکړو، بیا بعض مسلې د عرفات د روجې سره دا به ذکر کړو. حدیث راوړی ده عن عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده رضی الله عنه. د عمرو بن شعیب نه روایت چې هغه د خپل پلار نه شعیب نه روایت کوي، هغه د هغه د نیکه نه، د عمرو د نیکه نه، ان النبي صلی الله علیه وسلم قال چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، خیر الدعاء دعاء یوم عرفه، بهترین دعا هغه ده کومه چې د عرفې ورځ ده، د عرفې د ورځې دعا ده. بهترین دعا هغه د عرفې د ورځې دعا ده. وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، او بهترین دعا کومه چې ما او زمانه مخکې انبیاو غوښتلي وه، یا بهترین ذکر چې کوم ما او زمانه مخکې پیغمبرانو کړی دی هغه دا ذکر دی، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نشتی د عبادت حقدار مگر یو الله وحده هغه یو دی، لا شریک له شریکی نشتی، له الملک ټوله باچهی د هغه ده، وله الحمد هغه لره ستاینه ده، وهو على كل شيء قدیر او په هر چیز باندې قادر دی. و دې حدیث کې یو څو مسلې دي. یو مسله خو دې دا راووته چې غوره ذکر چې پیغمبر کړی دی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مخکې نورو پیغمبرانو کړی دی، یا غوره دعا هغه دا ده، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا غوره ذکر دی. دا حدیث امام ترمذی راوړی دی او سندن حسن حدیث ته ده. لکه څوک ته پوښتنه کوي چې غوره ذکر، نو پیغمبر دله جواب درکوي، وی غوره ذکر چې ما کړی د زمانه مخکې پیغمبرانو کړی هغه دا ذکر دی. دې ته دعا هم ویلی شي، غوره دعا. نو سړی به چې دې کې دعا څه ده؟ موږ تاسو دا خبره ذکر کړې مو درس نیم کې او کیدای شي دې کتاب کې چې دعا په دوه قسمه، یو هغه دعا چې ته پکې څه غواړې ډایرکټ د الله نه، یو هغه دعا چې هغه د عبادت په طور ده، یعنی که ته څه غواړې نه خو ته د عبادت دې دپاره کې چې څه غواړې د الله نه. لکه اوس دا مونځ چې ته وکړو ولې وکړو چې الله مې جهنم نه بچ کړي جنت ته مې بوځي، چې الله راضي شي، چې د دنیا او د آخرت کامیابیانې میلاو شي. دا یو قسمه دعا ده که نه ده؟ دا هم دعا ده. دا مونځ چې ته وکړو دا هم دعا ده. د درس ته چې موږ ناشو دا هم دعا ده. ګوره یعنی یا الله درس ته ناشو دې دپاره یې تره نه راضي شي، او یا الله دا دین زده کوو دې دپاره یې تره باندې رحم وکړي. دعا شوه که نو دا هم دعا ده. ذکر که ته په هره طریقه الله یادې دا څه ده؟ دا دعا ده. ها یو دعای مسئله ده چې ته ډایرکټ الله تعالی سوچت کوي الله مال دا راکړه مال دا راکړه، خو دا عبادت چې موږ په دې کې هم د الله نه د هغه رضا غواړو که نه؟ هر مسلمان چې عبادت کې ولې کوي چې الله راضي شي. نو ته چې د دعا د عبادت کې ته یو قسمه دعا غواړې الله ته عاجزي کې چې الله زما نه راضي شي،
یا اللہ ما جنت تا بوز، یا اللہ ما دا جہنم نہ بچ کر. نو دیتا دعا مویلے کی، دیتا ذکر مویلے کی. غټه مسله چې د هغې دپاره دا حدیث دلته راوړی دی چې د عرفې په ورځ دعا ښه قبلیږي. بهترینه دعا هغه ده چې هغه د عرفې په ورځ وشي. د دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي. او سبحان الله د عرفات ته ورځ دومره قیمتي ورځ ده. حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الله چې په دې ورځ څومره خلک د اور نه ازادي کنه دومره په کال کې بله ورځ نه ازادي څومره چې د عرفات په ورځ. او په دې آخري وخت کې د ورځ په دې آخرنۍ برخه کې رب العالمین د دنیا اسمان ته راکوزېږي. بعضو روایتونو کې راځي. او خصوصا د دې حاجیانو تذکره الله په اسمان کې کوي د ملایکو په مخ کې وایي وګورئ زما دې بندګانو ته دا خړ پړ راغلي دي زما دپاره. لکه چې په دغه ورځ چې حاجیان څومره ستړي کېږي که نه سبحان الله سړی خړ پړي خوب به درغلی وږی به یې تږی به یې ګرمي زیاتوي او جاخی او رشی او یو ځای او بل ځای. او بیا چې په دې آخري وخت کې د خلکو دا لاسونه کوم الله ته اوچت کړي او دا جړاګانې چې کومې روانې یو ایماني منظر و رب الکعبه د سړي پسې را زړه ټوټې ټوټې کېږي که چېرته دی مؤمن. موږ اوس هم چې ته موبایل کې د حج دا منظر داسې واړو راواړو به دا زړه پسې داسې شي چې الله چېرته دغه ځي ته لاړی. څه ناشنا منظري د حاجیان چې عرفات په میدان ولاړي او د آخرنۍ وخي او الله د دنیا اسمان ته راکوی شوی او وایي چې څه غواړئ در کومه او د حاجیانو ته منت او زاري کوي او خړ پړ ولاړي او خپله کمزورتیا بیانوي. امیر هم ولاړي، غریب هم ولاړي، باچا هم ولاړي، فقیر هم ولاړي، تور او سپین، عالم او جاهل ټول ولاړي الله ته. نو هغه ناشنا ورځي چې د الله نه وایي څه غواړي. بیا د نور قومونه زموږ نه په دې کې ښه پوهېږي هغه په دعاګانو کې مصروف وي. په دغه ورځ کې هغوی په عرفات کې او که غیر عرفات کې یعنی بهر چې کوم خلک کېږي ځکه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وي غوره دعا د عرفات د ورځې دعا ده. دا نه دي ویلي چې په میدان عرفات کې چې څوک ولاړي د هغه دعا غوره دعا ده. خیال هم دی دې خبرې ته که نه بهر چې څوک دی د هغه دعا الله قبلوي. نو عرب دا خلک بیا ښه پوهېږي که په میدان عرفات ویني دا خلک موږ لیدلي د مازدیګر د منځه نه بعد والا دوی په دعاګانو کې مصروف شي مصروف یو هغه نور ډوبېدو پر به دوی الله ته ولاړ او دا تلاوتونه دا جړاګه زمونږ هغه به چکرې لګوي پلانې راغلی د کلي نه پلانې راغلی د ملک نه او زه چې زوی غر ته وخېږو غر ته ښه ته خو د ایمان یوه برخه ده دا ګو زه چې زوی د عرفات ډېرۍ ته وخېږو نو هلته به یې تصویران وباسي نو هلته به یې نومونه لیکي نو بیا به په اوښانو ګرځي نو بیا به په اوښانو تصویران وباسي. دې ورځې ته وګوره ستا دې کارونو ته وګوره دا د ملاقاتونو ورځ ده دا غرونو ته د ختو ورځ ده دا په اوښانو باندې د سورېدو ورځ ده دا د ګپ شپ او د خوبونو ورځ ده. رب العالمین د دنیا اسمان ته راغلی دی فخر کوي په دې ملایکو دې بندګانو باندې د ملایکو مخکې وګوره وګورئ زما دې بندګانو ته که نه راغلي دي خړ پړ ما ته ولاړ دي او دې ګرځي چکرې وایي او کله یو څه کوي او کله بل څه چې وایي تاریخي ځایونه وګورو بیا یې وګوره تاریخي ځایونو که تو دې شوق ته د حج نه بعد وګوره مخکې وګوره خو دغه ورځ خو دې نه ده. بهر هم بیا دعاګانې ښه قبلېږي. سبا نه بل سبا دلته سعودي عرب کې او کوم ملکونو چې داسې رؤیت یو د سبا نه بل سبا دوی سره سبا نه بل سبا جمعه ده که نه او سبا نه بل سبا عرفات روجه ده یوه روجه در نه د دې ورځې پاتې نه شي. حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي روجه د عرفات ته ورځي یو کال تیر شوي ګناهونه پرې ته الله بخي او د یو کال راتلونکي ګناهونه ته الله 2 کالو ګناهونه به بخلی کړي. ډېر فایدهمند تجارت دی د الله سره یو ورځ روجه 2 کاله ګناهونه به بخلی کړي. نو یو خو نصیحت دا دی چې روجه در نه پاتې نه شي او خیر دی که ډېر هرسناکې د کار او د مزدورۍ نو خیر د په دې ورځې پرېږده یعنی کال کې تقریبا 360 ورځې دي او دا پکې ورځ راغلې د الله به 2 کاله ګناهونه بخي نو خیر دی د الله دپاره په دغه ورځ له ګزاره وکړه. که په دغه ورځ ته ډېر تږی کېږي وایي چې وږی کېږم او ستړی کېږم بانې خو موږ سره ډېرې دي که نو بیا خیر دی دوکان ته دې ټاله واچوه د مزدورۍ دا سامان دی لږ بند که لږ ساعت له کېده دا منډې لږې کمې که 2 کاله ګناهونه به بخلی کېږي دا معمولي خبره نه ده.
2 کاله. نو یو ده. دویمه ډېر وروڼو ته دا اشکال د دې کال لا چې د عرفات ورځ هغه د جمعې په ورځ راځي. نو کومو ملکونو کې چې دغه 9 تاریخ ته د جمعې ورځ دي مسلمانانو ته دا اشکال راځي چې دا څنګه د عرفات ورځ او د جمعې ورځ. او حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د جمعې ورځ که څوک روژه نیسي نو یو ورځ دې یا مخکې نیسي یو ورځ دې وروسته نیسي. نو دا موږ روژې نیوی شو که نه؟ جواب د دې مسلې هغه دا دی او دا پیغام ملګرو ته دا جواب ټولو ته ورسوي چې د اشکال ډېر وروڼو او خویندو ته دی. یو حدیث دا صحیح خبره صحیح حدیث کې راغلي چې جمعې د ورځې روژه به یوازې نه نیسي، یا یو ورځ مخکې یا یو ورځ وروسته وبسې نیسي. خو بل حدیث کې د هغې نه ښه زیات وضاحت راغلی ده. ولې منع راغلی ده؟ هغه حدیث کې دی لا تختصو، د جمعې ورځ به د روژې دپاره خاص کوئ نه. یعنې منع د څه نه ده؟ منع د دې نه ده چې څوک دا روژه دې دپاره نیسي چې دا د جمعې ورځ ده او خاص فضیلت دې روژې له ورکوي. ولې هلکه ته روژه نیسي وایي چې دا د جمعې ورځ د ثواب پکې ډېر، دا اوس بدعت دی. ولې ځکه چې ته ورځې له داسې فضیلت ورکوې یو عبادت له او تړي د یو ځای سره د یو زمانې سره چې په هغې دلیل نشته. نو یو ورځ ته یا مخکې روژه ونیسه یا وروسته چې دا مسله ختمه شي. اوس د عرفات ته ورځ دا روژه چې موږ نیسو دا موږ دې دپاره نه نیسو چې دا د جمعې ورځ ده ځکه یې موږ نیسو. هغه موږ په دې هغه روژه نیسو ځکه چې دا 9 ذوالحجه ده، د عرفات ورځ ده موږ روژه نیسو. نو زموږ نیت د جمعې خاص کول نه دي، نه زموږ نیت دا دی چې دا جمعې سره تعلق ساتي او د جمعې په ورځ روژه دی فضیلت دی، دا زموږ نیت نه دی. او حدیث کې د دې نه منع راغلی ده. نو نتیجه دا راووته چې د جمعې په ورځ صرف د عرفات دا روژه نه، عاشورا روژه راله، نوري داسې روژې رالی مستحب چې هغه په دغه ورځ سره برابرېږي او ته یې نیسې، نو هېڅ خبره نه ده. ځکه چې ستا نیت هغه د جمعې د ورځې د روژې نه دی، ستا نیت هغه بل دی. خو د جمعې سره یعنی برابر شوه، تا نه ده برابر کړې، تا دا روژه دې ته نه را رسول، خو برابر شوه د هغې سره. نو د جمعې په ورځ د عرفات روژه نیوه دا جایز دي، که مخکې ترې نه نیسي او که نیسي. ځکه که مخکې ترې نیسي خو د ثواب ورځې دي. یعنې سبا 8 ذوالحجه ده، سبا یو سړي روژه ونیوه الله به اجر ورکړي. او سبحان الله سبا چې دې روژه ونیوه 8 ذوالحجه او هغې باندې دې معمول وکړه هغه هفته کې چې 2 روژې دي جمعرات هغه روژې دې پکې ونیوه، بیا دې پسې د جمعې ونیوه. د هفتې د ورځې روژې ته نشي نیوی ځکه چې هغه اختر دی او د اختر په ورځ روژې نیول څه دي هغه حرام دي. پوه شوئ که نه؟ د هغه مسلمانانو دپاره چې 9 د ذوالحجې د هغوی په ملکونو کې کومه ورځ ده؟ د جمعې ورځ ده، د هغوی مسله ده. نو ډېرو ملګرو دا تپوسونه کول، دا میسیجې به یې کولې بار بار، نو هغه ټولو ته دا جواب شو چې په دې ورځ د جمعه په دې ورځ د عرفات روژه نیوه، په دې کې څه حرج نشته. بله مسله هغه دا یاده کړئ د عرفات ته ورځ را روانه ډېره قیمتي ورځ ده، که چېرته الله ورته ورسول او د مرګ جونیس پته نه لګي نو دا ورځ بیا ضایع کوئ مه دیسئ چې صرف د روژې نیولې ده د سهار د منځه نه بعد پرېوتې ماښام ته نږدې راپاڅېدې څه کېږي موږ خو جوي نن د عرفات روژه نیوله او څه خوشحاله او بیا روابزه راووته او بیا کجوري دي او بیا ګرمه ګرمې او پیکوړې ده پرېږده پیکوړې او د روابزه او دا قیسې سره دا روژه موږ په دې پیکوړو او په دې شینو ګرمه کړې روژه ګرمه که په تلاوت باندې روژه ته ګرمه که په دعاګانو باندې چې دغه ورځ جوی منزل خو بهر سړی ځي جوی منزل ته لاړې بس که روټۍ تا ته په دغه ورځ ستا روژه ده هغه وخت خو تا ته پاتې شو چې کوم وخت تا ته پاتې شو دا په تلاوت کې واړوه په دعاګانو کې مازدیګر نه بعد بیا څه نه څه جومات کې چې لمونځ وکړو زر مه راوځه کښېنه تلاوت وکړه اذکار او اخري وخت عمر ډوبېدو ته نږدې همدغه وخت دی چې رب العالمین د اور نه خلک ازادوي او چې څه ترې غواړي هغه درکوي نو چې دغه په دعاګانو کې تېر کړي هېڅ خبره نه ده که ته په دغه ورځ روژه بغیر د روحافزه نه ماته کړي څه چل به وشي که دا یخې اوبه اوس کې ښه مزېدارې هغه د روحافزه نه زیاته مزه کوي
او نقصان هم نه درکوي. هېڅ خبره نه ده که ګرم سالن او ګرمه ګورمې ډېره نه وي. روژه ماته که هسې دې بیا چوټي د سهار اختر دی ښه ټیټ پروګرام ځان له وکړه بیا چې څه پخې او څه جوړې هغه وکړه، خو هغه عبادت هغه وخت هغه به پخلي کې مه خراب کوه. که نه زما خبره صحیح نه ده. موږ سره خو وخت شتي مخکې کړ د جمعې شپه ده او هسې هم د غوښو ورځې دي، بس څاروی را سمله وه او چې څومره غوښه خوري هغه وخوره او پروګرامونه، خو دغه ورځ په کال کې یو پېر راځي او دم کېدی شي چې موږ ورته هم نه رسو، دم کېدی شي او دم کېدی شي د زموږ په ژوند کې اخرني د عرفات ورځي. که چېرته موږ ته پته ولګي چې د اخرني د عرفات ورځ زموږ په ژوند کې موږ به څنګه تېره کړو. هسې که تا ته زه ووایم چې پلانیه ستا د اخرني ورځ ده، ته دې نه بعد به ته بل عرفات ته نه پاتې کېږي، ته به مرې، ته به دې ورځ سره څه کوې؟ په سجده کې تېروو رب الکعبه. د سهار د منځه نه بعد به په سجده پرېږدو نور ډوبېدو پورې، ځکه چې موږ ته پته ولګېدي چې هغه ورځ اخرني ورځ ده، بیا نه راځي زموږ په ژوند کې. نو اوس هم موږ ته پته نه شي چې بیا به راځي او که نه به راشي. نو دا ورځ په عباداتو کې تېره کړئ. بل یو نصیحت هغه دا دی چې حدیث کې دا راځي من فطر صائما، چا چې روژتي سړي له روژه ماتی ورکړو ده ته د هغه د روژې همره ثواب میلاویږي. یعنې هغه چا چې روژه نیولی پخپله ته خو ثواب میلاویږي، ده ته هم د هغه د ثواب په شان ثواب میلاوي. دا څومره لوی اجر دی او دا ورځ په کال کې یو پیر راځي. نو که په دې ورځ د روژه ماتي اهتمام هغه وکړی شي نو څومره مزېدار به وي. لکه اوس ملک کې یو سړی جومات کې دا ذمهواري والي چې دې جومات کې به دسترخوان لګي هر څه او د هغې ذمهوار څه. الله اکبر، څومره اجر به الله ورکړي. او نه به یې پښتنو کې دومره که نه چې دسترخوان چې ته ولګي دومره پیسو والا به څوک وي؟ یې به که نه به یي چې نشتي هغه به لګي، چې نشي کولی نو داسې ګران کار خو نه دی. خو هغه چا ته الله اساني چې هغه د کولو اراده وي، الله ورته یو سړی رښتینی وي په کار کې که نه، الله ورته څه وکړي؟ الله ورته هغه لارې کوله وکړي. و چې یو کجوره دې راغستې جومات ته روانې هغه دې جیب کې ورچولي پټه، او یو سړي یو پکوړی چې څوک مې ویني نه هلته پکوړی چې راغستې هغه هم جیب کې پټ اچولي چې هغه پلانې او الله نه یې مې ویني. نو ده ته به الله څه لارې اساني کړي. او یو پکوړی راغستې په هغې باندې ویرېږي چې څوک رانه چې ته ونه وایي او ویې نه خوري. دلته چې کوم ملګري دي لکه دیرو کې مسافر دي اکثر او فیملیان والا لږ دي، اعلان به یې دې جمعې له روژه ماتې ټول په ما باندې څومره خرچه وکړې راشي، ته به غریب شي، ستا هر څه جایداد مې به ټول ختم شي، خاورې به شي، هر څه به دې لاړ شي، ګډوډ به شي. غټه ورځ ده، لوی اجر دی. وایرونو روژه ماتې دا په ما باندې چې څه پکې لګي د دې پیسې به زه ورکړو، څومره اجر یې وکړو. یا روانې ځان سره د دوه درې کسان ملګري وکړه، راځه 5 شپږ کسان ځان سره ملګري کوځه وایي نه روژه ماته زما سره. و چې یو سړی دی روژې نیولې دله خو الله اجر ورکوي که نه، او 5 ځان سره مثال کې نورو به وتلو څومره اجر ورته میلاو شو؟ څو کسان؟ د شپږو. یو د ده ثواب دی د روژې ونو، 5 هغه نور کسان دي. نو دا کار اسان دی که ګران دی؟ اسان کار دی. او دې ته دا نه د دې بعض دا به ته وایي چې روژه ماتې له سړی راولي نو چې غوایي دې وله حلال کړی. څه چې ته خورې دقې له راوله، څه چې ته خورې دقې له راوله، الله تعالی اجر درکړو. اوس ته څه خورې؟ کجوره، اوبه، شربت، یو څو نوڼې سالن خورې، که نه داسې نه ده؟ امر سره مه خورې، هغه کجوره که اوبه، الله تعالی اجر درکړو. موږ ډېر کمزوري یو په دې اجرونو ګټلو کې، الله راته سمې لارې کوله کړي دي، خو موږ کمزوري یو او احساس هم دغې ته نه وي چې یو سړی په ځان باندې صحیح خرچه نه کوي نو دی په بل باندې بیا څه خرچه وکړي. په خپل هم چې د رمضان دا میاشت راشي نو دا بس پکې حسابونه شروع کړي، موږ خبرې یو د حالاتو
دا څنګه 10 روپۍ کته او دا 10 کته لکه روجي میاشته 10 شل که زیاتې شوي څه خبره ده نه بلکې داسې به کې ووایه وایي چې کوم په دې ډېره کې ملګری ناست دی او کار یې نشتي نو د دې میاشتې دا خرچې زما طرفه شوه روجې نیولې د پېشمنۍ کړی دی خو روژه ماتې د پېشمنۍ دا هم زما طرفه شوه بس جګړه مه کوه نه دی په خپله نښتی دی وایي دا خو 15 روپۍ کمې راځي تا ولې 15 روپۍ زیاتې کړي د دې به تاله د بل حساب ورکړي خپل 15 روپو پورې نښتی سینه پراخه ساتئ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسما ته ویلو اسما بنت ابوبکر رضی الله عنها حدیث موږ ویلو وی اسما غوټې مور کو کنه الله به غوټې ورکړي اسما غوټې مور کو کنه الله به غوټې ورکړي معنی دا چې څوک دنیا له غوټې ورکړي کنه او سوي جمع کوي او بخیلي رب العالمین د خپل رحمت خزانې په هغه باندې بندي کړي نو دغه هم غوټې شوې ته غوټې مور کو الله غوټې نه ورکړي ته لګوه الله یې درکړي او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه ته ویلي وی بلاله لګوه مه یېرېږه د عرش والا خزانې پراخه دي مه یېرېږه چې عرش والا به تاله در نه کړي عرش والا به دله درکوي او ته یې لګوه نو ما ته اوس دا هم دي ویلي چې 1 کروڑ روپو ځمکه والی که نه څه مې درته ووایي صرف نه ما خو دا نه وي چې الله په در کې ولګوي په مخه ما یو 15 کسان و جماعت ته راغلی که نه او په کال کې ورځ زما اصل مقصد څه دی تاسو ته پته شته ستاسو دپاره خیر غوښته زما پکې څه پیدا نشته نه ما تاسو ته دا ویلي چې ما رو جماعت ته لګوځئ زه یم چې تاسو ثوابونه وګټئ او الله به وبخي که زه تاسو ته دا یم چې دا روژه ونیسئ خو په دې راته یم چې 2 کالو ګناهونه در الله وبخي که بیا درته دا یم چې څوک ځان سره بوځه او روژه ماتې به وکړه نو دا مې خوښه دی چې الله تعالی اجر ډېر درکړي زما پکې دغه هدف دی بس نو الله دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي نو د عرفات په ورځ دعا